نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الا اخبرکم باهل النار جهنمیان در ورشم جهنمیان څوک دي ځوانانو ښه غوږ ونیسئ په خپله یې وګورئ زموږ معاشره کې جهنمیان څوک دي الا اخبرکم باهل النار جهنمیان څوک دي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي كل عتل جواز مستكبر كل عتل هر هغه کس چې همیشه سخت مزاجي وي ترش تندی یې نیولی د خپل غرور د پیسو د دبدبې و د منصب د وجې همیشه داسې ناستې دی پړسېدلی ناستې تندی یې ترش نیولی خلکو سره په ماړه مغزي خبره کوي یو جهنمي کس دغه دی کل عتل عتل څه ته وایي سخت مزاجه ته وایي سخت خبرې چاته کوه بد الفاظو ښکنځل ورته کوه مغروره کېږه دغه کس یو جهنمي دا دی واو کل عتل جواز علما لیکي د جواز دوه معنا راځي یو جواز هغه ته ویل کېږي چې مغروره وي په خپل حسن مغروره وي په خپل دولت مغروره وي په خپل منصب مغروره وي په خپل رتبه باندې مغروره وي په خپل خاندان مغروره وي یا په خپل شکل ځواني او صورت باندې مغروره وي یا په خپل موټرګي باندې مغروره وي یو دا بعض وایي د دغه مغروروالي څخه چې ډېر زیات چاق سوي دا دومرې پنډان یو غریب پنډان نه دا د غرور او د تکبر نه وجې چې دا پنډ ناست یو دا کې بعض دا وایي د غرور او د تکبر د وجې چې ځان داسې وپړ سي دی بل رقم کښېني دا خوله دی راوباسي دا سترګې دی راوباسي خوار غریب خوارکۍ ورکلل یو جهنمي به دا مستکبر تکبر کولو والا متکبر کس چې کوم دی دا الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي دا به هم جهنمي قرآن کې الله فرمایي ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الله تبارک وتعالی نه خوښوي څوک هغه کس چې فخر کولو والا یي ځان خوښولو والا یي ځان ته وګورې یار نو زه ما خو نو زما دي زما نی خو نو زما ده منصب خو نو زما دي دولت خو نو زما دي اولاد خو خندا خو نو زما دي دا نور څه دي بیا نو دې ته سلام مه وایه دې کې مټر باندې ووه ځینې تېر څه دا وکړه دا وکړه دا هغه کسان چې کوم دي دا الله نه خوښوي دا به جهنمیان مشره کې وګورئ زموږ ځوانان پر کومه خوا روان پر غرور روان دي که پر عاجزي روان نن تاسو وګورئ یو ځوان ته الله نعمت ورکړي دولت ورکړي پیسې ورکړي مخکې په پښو روان وي پښې به دې په خاورو باندې سپېرې وي مخ به پر سایکل روان وي سایکل به دې پنچر په لاس کې به روان کړی و مخکې به په موټرسایکل سپور وي بیا به موټرسایکل در خراب و خولې به در باندې رایله وي په پښو به روان وي نن الله د موټر خاوند کړې د ښایسته موټر خاوند یې کړې ښایسته دولت یې درکړي ښایسته پیسې یې درکړې ښایسته اولاد یې درکړي د دې د نعمت شکرګزاري دا شوه چې تا پر شترینګ باندې لاس د تکبر په رقم کښېنوئ او یوه خوا بلې خوا ته دې په غرور باندې کتل او ټیپ ته دې هوا ورکړله غریب په مخه نه درکړي غریب یو لاس ته مسکنت ته فکر درته ونیوي تا ښکنځل ورته وکړه تا ول تېر شه یو غریب پر سړک باندې اوښتي تا مردارې اوبه ورباندې وپاشلې یو غریب د سړک پر غاړه ولاړو تا مردارې اوبه ورباندې وپاشلې تا ښکنځل ورته وکړله الله تبارک وتعالی غیور ذات دی الله غیرتمند ذات دی الله پر خپل بنده د ټولو خوا بدېږي خاص کل پر ضعیفه متضعفه فقیر بنده باندې د خدای خوا بدېږي داسې وخت به راسي زما دې په خدای قسم وي لو اقسم علی الله لعبره دا کسان که خدای ته شکایت وکړي دا کسان که خدای ته لاس پورته کړي پر څلورو به روان سي شل به سي پر دغه سړک به فکر کوي دا کس به په موټر کې سپورې ستا مخ ته به تېرېږي چشم غروره کړی ولې غرور کوي ولې د چا په دنیا غرور کوي دا ستا ده غرور خو فرعون کوي غرور حامان کوي غرور خو دا غټ قارون کوي دا غټ مرتکبینونه کوي ابو جهل کوي انجام یې څه شو انجام یې څه شو که نه تاسو تاریخ وګورئ قرآن وګورئ حدیث وګورئ د دې تاریخ سره لقمان حکیم دا یو ډېر دانه سړی تېر شوی دی د خپل زوی ته نصیحت کوي د ده نصیحت الله تبارک وتعالی په قرآن کې په آیات باندې ژباړي دومره خوند ورکوي خپل بچي ته وایي ولا تسعر خدک للناس د خلکو سره مخ اړولې خبرې مه کوه دا بعض کسان به تاسې دلي چې ته خبرې ورته کوې دی لګیا یم ستا د تشریح د نبي علیه صلات وسلام عادت مبارکه دا و چې چا به خبرې ورته کولې ځان مې داسې ور نږدې کړي دا غوږ به د پر غوږ په خوله باندې کښېږي دا نبي و دا متکبرین دا جبارین چې ته ورلګیا د مخ درته راولي سجدې شکل ایستلي دا رقم ولا تسعر خدک للناس خلکو ته مغزی مه اړوه په مغزي باندې خبرې مه کوه مخ دې اړولې مغزی دې اړولې خبرې ورته کوې مه کوه انسانه دا رقم غرور مه کوه بیا څه وایي ولا تمشي فی الارض مرحا
سینه دې راکښلې په مځکه کې روانې هم چونډیګر نیست زما رقم نه بل څوک نشته که غیرباز هم ځواني هم زما ده که دولت هم زما و ستا رقم څو ځوانان خاورې شول ستا رقم څو دولتمند خاورې شول دولت یې چاته پاتې شو موټر یې چاته پاتې شو ځواني یې څه شوله او اولاد و هغه نسب و شرف و دا شانې څه شول مه کوه د خدای دپاره د غرور څه الله تبارک وتعالی ډېر بد ان الله لا يحب كل مختال فخور الله تبارک وتعالی هغه مختار او دغه رقم فخر کولو الله تبارک وتعالی نه